پاکستانی ټیک ټاکره ګیله من عایشه وایي زما شهوت ډیر زیات دی، خاوند مې وایي طلاق در کوم، زه اوس څه وکړم؟ ګیله منې عایشې په خپلو تازه څرګندونو ویلي دي چې د هغې جنسي غوښتنه ډیره لوړه ده، خو خاوند یې نشي زغملی او ورته وایي یا خو خپل ځان کنټرول کړه او یا طلاق درکوم. دا موضوع په پښتنو ټولنو کې ډېری وخت پټه او شرمېدلې پاتې کېږي، ځکه ډېر خلک فکر کوي چې لوړ شهوت یوازې د نارینه‌و ځانګړنه ده، خو ښځې هم کیدای شي چې لوړه جنسي غوښتنه ولري. په لومړي سر کې باید درک شي چې د انسان جنسي غوښتنه طبیعي عریضه ده او په ښځو کې د هورموني بدلونونو، عمر، صحت، رواني حالات او اړیکو کیفیت سره بدلیږي. دا غوښتنه په ځان کې ستونزه نه ده، ستونزه هغه وخت راولاړیږي چې د خاوند او مېرمنې غوښتنې سره برابرې نه وي او اړیکه په شخړه واوړي. په دې قضیه کې خاوند پر ځای د حل لار لټولو ګواښ کوي چې طلاق به ورکوي. دا طرز چلند د اړیکې د خرابېدو سبب کیږي. که اصل حل د خبرو اترو، درک او متقابل تفاهم کې دی، نه په زور، ګواښ او فشار کې. پکار ده چې دواړه د یو بل غوښتنې په درناوي سره تنظیم کړي. که د ښځې شهوت ډیر دی، دا معنا نه لري چې هغه بده ده یا بې حیا ده، بلکې دا طبیعي اړتیا ده او باید د مشروع اړیکې په چوکاټ کې ورته حل ولټول شي. خاوند باید د خپلې مېرمنې احساسات درک کړي او د فزیکي او عاطفي نږدېوالي لارې زیاتې کړي. له بلې خوا ښځې هم باید د خاوند حالات او توان ته پام وکړي، ځکه ښایي هغه ستړی، ناروغ، پر فشار اخته یا کم لیوالتیا ولري. متوازن اړیکه هغه ده چې دواړه غاړې یو بل درک کړي او د منځنۍ لارې حل ومومي، نه دا چې یو فشار اچوي او بل مجبور کیږي. کو ستونزه د خبرو، مشورې او ګډې همکارۍ سره حل نه کیږي. دواړه کولی شي د واده مشاور، رواني متخصص یا ډاکټر سره مشوره وکړي ترڅو د شهوت د کچې تنظیم، د اړیکې ښه والی او هورموني توازن لارې وموندل شي. په پای کې طلاق د هرې کوچنۍ ستونزې حل نه دی،